د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو تاسو ته یو افسوسناک خبر درکوم چې په پیښور کې یو ظالم پلار را پاسېدلی دی او خپل لور سره د تیرو 2 کالو نه ناروا زیاتې کولو چې دغه لور یې په هیڅ باندې نه پوهېدله چې څه وکړي او داسې کوم قدم اوچت کړي چې د خپل پلار نه ځان خلاص کړي. خو اخر یې خپلې یو رشتهدارې سره مشوره کړې ده چې ما سره مې خپل پلار د تیرو 2 کلونو نه ناروا زیاتې کوي او 13 ورځې را باندې هم ناروا زیاتې کړې دی چې هغې ورته ویلي دي چې زر تر زره تاڼې ته لاړه شه او د خپل پلار په خلاف مقدمات درج کا ځکه چې هغه ته داسې هیڅکله هم نه پرېږدي. دغه جینۍ هم یو ډېر ښه قدم اوچت کړی دی او پولیسو ته تللې ده د خپل پلار په خلاف FIR درج کړی دی. قدرمنو دا واقعه د پیښور په مچینی ګیټ کې مخې ته راغلې ده چې دغه پلار ویل کېږي د FC نه هم ریټایرډ دی یعنی سرکاري ملازم پاتې شوی دی او خپل لور سره د تیرو 2 کلونو نه دغسې ناروا زیاتې کولو چې اوس پولیسو دغه ټول شواهد راټول کړي دي او د دغه ظالم په خلاف باندې کوشش شروع کړی دی چې زر تر زره ونیسي د قانون منګولو ته وسپاري او سخته نه سخته سزا ورته ورکړي. خو دغه ظالم پلار د موقع د ځای نه تښتېدلی دی او پولیسو ته نیول نه ورکوي. خو پولیس هم دا کوشش کوي چې زر تر زره دغه ظالم پلار ونیسي او لور یې ټولې هغه خبرې پولیسو سره شریکې کړي دي چې ما سره د تیرو 2 کلونو نه خپل پلار ناروا زیاتې کوي او زه یې هېڅکله داسې نه یم پرېښي کله چې د هغه زړه وشي راشي او ما سره ناروا زیاتې وکړي. یقینا دوستانو چې د قیامت علامې دي ځکه چې پلاران دومره ظالمان شول چې د خپلې مقدسې لور د رشتې خیال هم نه ساتي او په هغې باندې هم داسې ناروا زیاتې کوي. تاسو داسې خلکو ته کوم قسم سزا خوښول غواړئ کمنټ کې را سره خپل نظر ضرور شریک کړئ او له نورو تازه معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو بیا هم ډیره مننه.